ستر معین جنرال خوشحال سادات اشرف غني ته څه وویلې؟ خوشحال سادات څه کول غواړي؟ ولې غواړي چې نور پولیس جذب کړي؟ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کورنیو چارو وزارت ستر معین جنرال خوشحال سادات وایي چې سږ کال د ولسمشر غني ته د پولیسو په لیکو کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوستو او د ملي پولیسو په ډله کې د رهبرۍ د ظرفیت په لوړولو په خاطر نوې طرحه وړاندې کړې وه چې جنرال خوشحال سادات په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي. سږ کال مې جلات مآب جمهور رئیس ته یوه طرحه وړاندې کړه چې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو لپاره لازمه ده چې سالمه رهبري رامنځته کړو. د جنرال خوشحال سادات په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې د پولیسو په ډله د پوه او نخبګانو کسانو ګمارل به زموږ د ملي پولیسو لیکې مضبوطي کړي او د ټول هیواد نه به عالي ظرفیته ځوانان چې د رهبرۍ ځواک پکې وي هیواد ته د خدمت په نیت به ټولنې ته وړاندې شي او واک به ورته وسپارل شي. جنرال خوشحال سادات وړاندې لیکي چې له ښه مرغه ولسمشر غني دغه طرحه منلې او د عملي کولو لپاره یې ورته لازم هدایات هم کړي دي چې له دې عمله جنرال خوشحال سادات له ولسمشر غني څخه د زړه له کومې د مننې څرګندونې هم کړي دي. د خوشحال سادات د خبر له مخې د 4,000 هغو ځوانانو څخه چې د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې کړې وي 200 تنه د لوړ استعداد او د رهبرۍ د ظرفیت لرونکي ځوانان وټاکل شي. د جنرال سادات په وینا دغه ځوانان به د علمي زده کړو ترڅنګ یو کال د شهید ستر پاسوال جنرال عبدالرازق د ملي پولیسو په اکاډمي کې زده کړې وکړي او د افسرۍ په رتبه به فارغ شي. د سادات په وینا دغو فارغو ځوانانو ته به د یو خاص میکانیزم له مخې ځانګړي صلاحیتونه ورکړل شي او د هیواد په بېلابېلو ساحو کې به په دندو وګمارل شي. خوشحال سادات خوشبیني ښودلې چې دغه ځوانان به چټک اصلاحات راولي او د هیواد د امنیت د ټینګښت په برخه کې به قاطع دریځ غوره کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې ضروري شریکه کړئ. مننه.